په سلامونه مو هرکلی کوم د وصال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او د ځانګړې خپرونې مینوالو. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ په ځانګړې خپرونه کې موږ له درنو شخصیتونو سره په یو ځانګړې موضوع بحث کوو. خوشبختانه په نننۍ ځانګړې خپرونه کې راسره د ستوماتولوژي د برخې تکړه ډاکټر ښاغلی مجیب الرحمن داوت راسره میلمه دی. ډاکټر صاحب محترم، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. الله دې وبخښه، ژوندی اوسئ. مننه، تاسو نه مننه چې تکلیف مو ایستلی تر دې ځای راغلي یې. مننه ډاکټر صاحب. را به شو په پیل کې کو راته ووایئ چې ستوماتولوژي یعنې څه؟ ستوماتولوژي اصلا د دې لفظي معنا لغوي معنا چې دا هغه د خولې علم څخه بحث کوي، او دا بیا د درې بحثونو څخه بحث کوي چې یو پروتز دی او جراحي ده او داخله ده د خولې. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، مسلکي پوښتنې به بیا وروسته هم کوو. اوس راځو د ډاکټر صاحب د ژوند په هکله به سره خبرې وکړو چې ولې طب انتخاب کړو، بیا د طب تر څنګ ستوماتولوژي برخه انتخاب کړه. ډاکټر صاحب، ستا د ژوند ابتدایي زده کړې چېرته وکړلې؟ کوم پوهنتون نه فارغ یاستئ او ولې طب انتخاب کړو؟ د طب تر څنګ ستوماتولوژي م ولې انتخاب کړله؟ مننه. ما خو ابتدایي زده کړې چې دي شپږم صنف پرایمري ورته وایي، هغه هم جلاله کې پاکستان کې کړې دي، او بیا لیسه مو په د ننګرهار چکنورۍ عالي لیسې نه فارغ یم، او بیا د هغې نه وروسته په 2000 کال کې د غضنفر علوم د صحي انسټیټیوټ نه فارغ یم د 3 کلن. بیا هغې نه بعد په 99 کې ایم ډي مې وکړله د کابل زاول پوهنتون نه په خپل مسلک کې، یعنې ایم ډي سټوماټولوګ شومه ده. نو تا وی چې څنګه ډاکټر شوې؟ نو وجوهات خو ډېر دي. یو داسې دی چې زه خپله حافظ هم یم او حفظ مې هم کړی دی الحمدلله، او بله دا ده چې سره د مکتب نه چې کله زه فارغ شوم نو زما مینه چې دی د غاښونو د بخش سره چې دی د دې ډپارټمنټ سره ډېره وه. نو کور کې هم بیا مشرانو، زما مشر ورور دی مولوي صاحب عزیز الرحمن حقاني، نو هغه په مشوره باندې ماته وی چې یاره ستوماتولوژي څانګه انتخاب کړم، دا ووایه. نو بس دغه څانګه مې انتخاب کړله او د الله په توفیق سره تر اوسه پورې پکې اخته یو لګیا یو پکې. ماشاءالله. ډاکټر صاحب، ستا تر څنګ نور د کورنۍ غړي هم شته چې دغه برخې انتخاب کړي، یعنې ستوماتولوژي؟ یاره تر اوسه پورې خو نه، ما سره 2 زامن مې دي ما سره کار کوي، نو هغو اوس 12م صنف کې دي. د هغوی اراده ده چې بس آینده کې د غاښونو ډاکټر. ډاکټر صاحب، کو په لنډه راته ووایئ چې دغه مسلک ستوماتولوژي په افغانستان کې څنګه ارزوي ووایئ؟ نو دلته خو ډېره ښه ده، د خلکو خدمت دی، د خلق الله خدمت دی، او بیا دا داسې مسلک دی چې دې کې ایمانداري او صداقت ډېر مهم دی. موږ او تاسې پوهېږو، زموږ او ستاسې ټولنه ده، خلک ډېر غریب دي، اقتصادي حالت یعنې بیخي ټیټ دی. نو په نوره دنیا کې بیا چې د ستوماتولوژي ډېر په لوړ سټیج باندې ده، د هغې غاښونو ډکول او جوړول هغه په تقریبا په زرګونو ډالرو باندې دي. خو الحمدلله دا موږ او ستاسې ټولنه ده او موږ او تاسې د دې ټولنې غړي یو، نو موږ خپلو خلکو سره الحمدلله خپل احسان او یعنې هغه کوم اقتصادي اړخ چې دی هغه م ورسره په پام کې نیولی، ډېره په کمه او په ارزانه بیه باندې دوی ته موږ خپل خدمات وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو، د ډاکټر صاحب د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو. اوس راځو مسلکي بعضې پوښتنې دي، هغه به هم ډاکټر صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب، په ټولنه کې ډېرې اشخاص په تعفن یعنې د خولې په بدبوی باندې د بدبوی څخه ځورېږي. آیا دا څنګه منځته راځي او آیا امکانات د تداوي لري ده؟ نو زیاتره مریضان چې موږ ته هم دلته راځي نو هغوی هم د همدغې موضوع نه ډېر شکایت کوي، د دغې مرض نه. نو دا خو د مختلف عوامل دي چې دا منځته راځي، تعفن د خولې یا بدبویي د خولې. په لنډه راته یو 2 علتونه وي چې دا څنګه منځته راځي، درنو لیدونکي هم پوه شي. یو علت د دې دا دی چې کوم غاښونه څوک صحیح نه صفا کوي، هغه کالکولکس ولري، منګ د غاښونو ولري په خوله کې، د خولې د حفظ صحه چې دا صحیح نه مراعات کوي، نو د وجې نه هم د تعفن د خولې منځته راځي. بعضې امراض دي په خوله کې، جنجوایټس دی، د وری امراض دي، د ژبې امراض دي، دا ټول په دې کې رول لري. بعضې وخت د معدې امراض هم چې دی په دې کې رول لري که نه. نو تداوي کېږي، ولې نه کېږي؟ سړی په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي، د خپلې خولې صفایي وکړي. بعضې غاښونه په خوله کې خرابي
کنه چینجی وهلي په عامه اصطلاح باندې کاریس وهلي نو د هغې باید په وخت باندې ډاکټر سره دا مراجعه وکړي ډاکټر ته ورشي او ډاکټر د هغې معالجه وکړي نو د دې بالکل امکان لري تداوي کړي. بعضې اشخاص غواړي چې خپل غاښونه پرېمینځي، مثال کلینیک ته راځي او غاښونه پرېمینځي، دغه غاښ ته څونه ګټه لري او کوم تاوان ورته لري؟ نو وینځل د غاښونو خو ډېره زیاته ګټه لري. حتی په هر 6 میاشتو کې باید هر انسان ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل غاښونه په ډاکټر باندې وګوري چې خپل د په غاښونو کې ستونزه شته که نشته. د غاښونو صفایي ډېره مهمه ده، ډېره اړینه ده، خو بعضې وخت زموږ ستاسې ټولنه کې ډاکټران دي چې یا پوهیږي نه او یا چې د مریض د غاښونو قدر ورسره نه وي، په فریز باندې په برمه باندې غاښونه صفا کوي چې هغه د غاښ مینا چې ده د اوله طبقه د غاښ د سپینه طبقه چې ده دا تخریبوي. نو د دې خپل ماشین دی، یعنی سکیلر ورته وایي، په هغې باندې سکیلینګ کېږي. نو که په هغې باندې وشي هېڅ ستونزه نشته، مریض ته چې دی بهبود دی، په هغې کې چې دی صحت دی، ورته غاښونه یې سالم پاتې کېږي، پاک پاتې کېږي. که چېرته دا منګ په غاښونو باندې پاتې شي، دا کالکولکس په غاښونو په وریو تخریبوي، مخکې ځي، حتی د غاښونو د ریزپشن یعنی د خوځېدو سبب کېږي. په ډېر لنډ وخت کې چې دی غاښونه د منځه ځي او غاښونه ډاکټر ته څه پکار دي چې یو مریض سیف وساتي او نور ته هم امراض انتقال نشي، لکه تور زیړی دی، زیړ زیړی دی، هغه هم باید سیف وساتي؟ ډاکټر ته څه پکار دي؟ نو مننه، دا مهمه او اهمه پوښتنه ده. ډاکټر ته ډېر زیات ضرور دا دی چې خپل سامان تعقیم وساتي. هر ډاکټر د غاښونو باید په خپله معاینه خانه کې اوټوکلف ولري. د غاښونو د سامان د تعقیم دپاره وسیله ده، اوټوکلف ورته وایي، دا باید ولري. هر مریض اوس الحمدلله زمانه عصري ده، هر څه وسایل پیدا کېږي، هر څه ډسپاسیبل پیدا کېږي او دومره مصرف پې نه راځي، ډېر کم مصرف پې راځي. لکه پنس دی، پراف دی، سنډ چې ورته وایي، او ماوت میرر دی، د خولې شیشه، دا په ارزان هر ځای کې پیدا کېږي. د هر برمې دپاره هینډ پیس دپاره فریز دی، دا باید غونډ هینډ پیس باید بدل شي. که هینډ پیس نه بدلېږي نو فریز خو ضرور باید بدل شي، ځکه دا ساري امراض دي، لکه تور زیړی دی، سپین زیړی دی، ایچ آی وي ده که نه، او ټي بي ده، دا بعضې ساري امراض دي چې دا د یو بل مریضان ته زیات انتقالېږي. او د دې منبع م یوازې یو د غاښونو ډاکټران دي او جراحي ډاکټران دي، بعضې سلمانیانې دي چې دې ځایونو کې باید ډېر احتیاط وشي چې امراض انتقال نشي. ډېر ښکلي معلومات دې ورکړه. ډاکټر صاحب، عقل دندان ولې ورته عقل دندان وایي؟ مننه، دې ته عقل دندان یا ویزډم ټیټ په دې خاطر باندې م وایي، دې ته دا نوم ځکه غوره شوی دی چې دا طبعا په کاهلانو کې، یعنی چې کله عمر تکمیل شي، بلوغ ته ورسیږي، د 18-19 کلونو اخوا تر 23 کلنۍ 40 کلنۍ پورې په دې سټیج کې دا راخیږي. نو عموما په دې وخت کې د سړي عقل هم پوخ شوي، ځواني که نه، ځوانۍ مرحله تېره شوي، نو دې ته ځکه د دې وجې نه عقل دندان وایي، یعنې په آخر کې راشین کېږي، په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي. او د دې هغه ټریټمنټ کې هم دا راځي چې ټول نه مخکې وروسته راشین کېږي او ټول نظر خرابېږي. او بل عقلي غاښ دی، نو عقلي غاښ د دې په نورو غاښونو په نسبت باندې د دې غاښ ټریټمنټ دا تداوي چې ده دا هم لږ سخته ده او ویستل هم سخت دي. نو خصوصا د غاښونو ډاکټرانو ته توصیه دا وي چې د ویزډم غاښ، عقلي غاښ چې دی، د دې په ویستلو کې باید اکسرې ته ضرورت وي او باید سالم وویستلی شي او صحیح وویستلی شي، ځکه د فک په آخر کې قرار لري. مننه جناب ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. تاسو په جریان کې استئ، په دې وروستۍ کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی او طبعا زموږ هیوادوال د ګڼو ستونزو سره مخ دی. طبعا تاسو سره به خلک ډېر راځي، اقتصادي مشکلات به لري، ستاسو چلند د هغې سره څنګه دی؟ الحمدلله ما تا ته مخکې په خبرو کې ویلې چې موږ همدردي د خپل خلکو سره، د خپل ملت سره ډېره زیاته ده. ته یقین وکړه چې بعضې وخت داسې خلک راځي چې غاښ د قابل د تداوی وي چې هغه تداوي شي، ټریټمنټ وشي د هغې غاښونه، خو هغه د اقتصادي کمزورتیا د وجې نه هغه وایي چې بس ډاکټر صاحب ویې باسه. نو موږ هغه بیا تشویق کړو، بیا په ډېره کمه هزینه باندې چې دا ایستلو پیسې دې موږ ورته دا ورکړه، خو دا غاښ دې بچ کړه، بیا غاښ ورته، یعنې عموما کې
حالات دي خو ان شاء الله الله ته امید ده چې حالات به ښه کېږي ورځ په ورځ باندې الله پاک امن چې راغی امن سره به ټول سیستم صحیح کېږي الله پاک ته امید ده چې الله پاک به ټول سیستم صحیح کړي ان شاء الله مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب چون د برنامې وخت هم پای ته رسېدلی دی په اخره کې ستاسو پیغام اورو زموږ هیوادوال کوم کارونه ترسره کړي تر څو شفاف او سالم غاښونه ولري نو د ټول نه مهمه خبر خو هغه د خپلې خولې حفظ الصحه ده چې خپله خوله پاکه وساتي او برس کریم مسواک دا صحیح استعمال کړي او سهار ماښام د برس کریم استعمال دا ډېر زیات ضروری دی او اهم دی نو هر خوراک پسې ضروری دی خو سهار و ماښام ډېر اهم او ضروری دی او بله خبر د مسواک ده چې مسواک چې دی دا د دواړو مرضونو شفا ده او مسواک چې دی دا د مسلمان شعار هم دی او الله پاک په دې کې ډېرې خوبیانې ایښي دي نو په دې کې غاښونه هم صفا کېږي نو د خولې چې څوک د خولې حفظ صحي مراعات کوي د غاښونو د پاکوالي مراعات ساتي لحاظ یې ساتي انشاءالله چې دا به په آینده کې د خپلو غاښونو سالموالی ویني او سالم به وي د غاښونه انشاءالله ډاکټر صاحب په اخره کې نه بیا هم ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته وخت راکړو مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تاسې قیمتي وخت ځای که تر دې ځای پورې راغلی او ما سره مصاحبه وکړله مننه ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ که تاسو هم غواړئ چې شفاف او سالم غاښونه ولرئ نو د خپلو غاښونو حفاظت وکړئ پاک وساتئ او هغه شیان چې ستاسو غاښونه تخریبوي ډډه ترې وکړئ دا وه د نن ورځې ځانګړې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه د بلې ځانګړې خپرونې ته چې زه هدایت حیات دراني حاضرېږم تاسو په لوی رب سپارم الله پامان